أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. نو دا سبق د سورة بقره د 25 آیات څخه دی. د دې مناسبت د ما قبل آیات سره دی چې په ما قبل آیات کریمه کې دا و چې فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. نو کافر خو منکر دی. د منکر د پاره چې دی کم پاداش کم بدله چور کول کیږي هغه لا ذکر کړ چې داغه د پاره داسې اور اماده دی چې په هغه اور کې به انسان او ډبره د پیلوزي پر کم کاریږي. علما وايي په دغه خبره کې چې دا ډبره الله یاد کړ په دې کې د قرآن علمي اعجاز دی. ولې د قرآن کریم وساجه تقریبا 1440 کاله پر کېږي چې نازل شوی دی. په هغه زمانه کې دغه کوله چې موږ ورته وایي سنگ زغال د نه کشف شوی ونه چې لیدلی هغه وخت چې دی پر قرآن خلکو ملنډ ولې چې وا ډبره مو ورخلی ډبره وګوره سوځل وګوره سوځل کېږي دا سره د پیلوزي کار وکړي. نن چې دنیا سره غیر ورسوله کشفیات وسوله د خپل ډبره پیدا کړ چې دا ګر سره اور په بلیج ګر سره کار اخسته کیږي ځنی وای دلته د قرآن یو علمي اعجاز دی. هغه علمي اعجاز تم سې فهم سو او د کافر ځای ام در وشو چې د پاره دغه سور آماده چې هغه به ډبرې ګر سره پکې کیسوځي او بیا خو وس خلک ولیدل چې نه ما د ډبره وسو د شنو شنو هر شي سوځي کیږي. نو په دې په آیات کې چې وس موږ سره مشرو نو د کافر ذات خو بیا څوک دي تاسو معلوم دي مؤمن دي. وس د مؤمن بیا بدل ذکر کوي چې مؤمن ته بیا چې شور کول کیږي دا د ایمان راوړي د کافر ځای خو دې معلوم سو علاوه د مؤمن د پاره بیا د زیری ورواوروي. وبشر الذين وبشر تزيري ورلره ورکه ای پیغمبر او نبی علی السلام ته خطاب کوي زیری ورکه الذين وهغه کسانو ته آمنو چې هغه ایمان راوړی دي چې هغه مؤمنان سوي دي وعملوا الصالحات. یوازې په ایمان الله پاک خلق عادتا نه لکه د شخو کېدای چې ایمان براوړي د عمل کارګه سره د عمل وخت نه کوي پیدا هغه په دغه ایمان خلاص یو سجدا الله ته نه د لګو جماز کلمه ویل الله پاک مرګ ورته راوستي یا کدی طویل عمر لري الله پاک عمل صالح هم پر واجب کړی دا بکې خو به هم د الله په ولکه کې یو سړی دی مؤمن دی ایمان د شک او تلی دی مګر په عمل کې لټ ټمبل دی کله عمل نه دي نه په جن فسخاندو نه رخصاندو یو بد څوک د ځان خلاصي زموږ په وخت کې ایمان وایزل رمه مګر د جن په احکام رخصاندو وي برامه خدای بخشي هغه کافر کیږي دی وای چې ز ایمان درم یا د جن په احکام استهزاء او رخصاند نه کوي بس ګناکار دی برابر بس د لاس منه کیږي خپل ټمبلې نیولې دي د جن یو عمل نه دی کړی هغه هم د الله تر مشیات لاندې کېدای چې ورخ جنه واچي سیده جنت ته ګوش
مګر عادت خدا سي دي چې دوزخ کې ور اچي. نو زما د خبرې په مطلب کې تاسو پوهیږئ د ایمان سره عمل چې دی دا لازم دی ور سره کوي به دا خارق العاده کار دی چې الله پاک د یو مؤمن څخه و نه غواړي. نو وبشر زیری ورک الذين وهغه کسانو ته امنو چې غو ایمان راوړي وعملوا الصالحات او عمل د نیکیو یې کړی د چی شي زیری پر وکه ان چې به شکلهم دی لره جنات باغونه دي تجري چې بهيږي من تحتها لاندې تر دې باغو الانهار ولي. نو دا باغونه خو دې سینه لکه د دنیا غي اوس خو د دنیا غي پیش رفتاسه په باغ کې به بنگلا درولي په باغ کې به بنگلای. نو دا هغه دنیا چې د جنتونو باغونه الله پاک جنتیانو توکي فوق خو بنگلې همسته من تحت هذا مرچ ته وجه جنات او باغو ته راځي. نو ځینې مفسرین مضاف سره دي من تحتها یعنی من تحت اشجارها تر درختو یا لاندې نو یا من تحت اماکنها قصورها در بنگلو لاندې. نو در بنگلې لاندې چې ستل ته بنگلې کې را تاسو د ستیواله بهيږي خدا غټ نعمت دی. د وبو په نعمت خو هغه څوک پوهیږي چې د کمی سره مخ شي. نو الله پاک دغه ورته ذکر کړ چې واله او جنت دا دواړه باغ او بچ پر له برابري دا دواړه دغه کسانو تور کول کیږي. جنات دا جمع د جنتون د جنت باغ ته ویل کیږي دغه د دنیا باغ ته جنت ویل کیږي باغ. نو جنات جمع کړ الله دې ګور د جنتون ور کوي تجري چې بهيږي من تحتها لاندې تر دغه جنتو یعنی تر درختو د بنگلو لاندې به الانهار ولي بيج وبور ته حاضري. دا خيو نعمت چې الله پاک باغ او د ابو سرای ورلره ورکی. بل نعمت كلما رزقوا منها كلما ارغ وقت رزقوا چې دوی ته ورکول سي منها دغه جنتو څخه من ثمرتين د یو میوه څخه رزقا خوراک ورلره ورکول سي چې دغه باغو د یو میوه د قسمه پرځه ک انار دي چې دوی ته دا پرس ورلره ورکول سي. دوی څه وای قالوا هذا الذي رزقنا قالوا دی وای چې هذا دا خو الذي غدي رزقنا چې مشته فرض را کول سوی من قبل د مخ د من قبل تفسیر ته بس شفاف دواره کومه ترجمه کیږي من قبل د مخ په دنیا کې یا من قبل دا اوس یو غړی د مخ څه معنا په جنت کې جنتیان ناس چې انار رال خاتمان راوړي غلمان راوړي هغه نار چې شې ورسو دی وای دا خو راغه د دنیا نه دا خو دوی مش خوړلی هغه چې د مات کې د کیف غذایقه د اگر سره بل رقمي ما زه رنگ هغه انار تواتر پر هغه رقم بجو مگر دغه ذایقه و داسې خوند چې په دې انار کې دی هغه د په دنیا کې په ټوله حیات نه دی پرځه بیاشي کله اس په خبره پوسوه. نو ترجمه څنګه شو قالو دی وای چې هاذا دغه خو الذي هغه میوه ده رزقنا چې مشترک ورسوي من قبل فخوا علاوه واتو به متشابها واتو دي ترى تکسو به په دغه مو متشابه پر لورته ما زرنګ پر لورته د چولا د دنیا پر کم د خمرو خورل د بڅ خوند هغه چې وګوري برابر رکه. او یادوم تفسیر د من قبلو د سدي چې دته چوار د وار انار راغلی وو د مثال په تور هغه خود خورلې دي بل پلا بیا د انار مجمع را رواني دي برده دا اوس مو خورنه بیا انار څکو هغه چې د مات کې نسه د ملټي ګرسره نسه د بي نسه پارس که پنس کې املوک دي دای پر پوسټ کې خطا وتی دا به د څه د پاره دي الله عز وجل په دانا ولدا کارو باندې ساتم ورته لري د جنت دای براریان چې دا خو هغه انارو چې یو څنګه چې ناس مات کې مالټه ده دا په خپل ځان کې فراحت به انسان ته کې کدای څه خبره تسویږي چې وس اناري ماته کې ناس اندوانای برشري متحیر شي اندوانه خپل رقم دا پوښه د انار لاندې اندوانا بدر تراوړي چې ماته هغه به نس د نن پاپیټای دی مثال پته یا به خټکی یا به هغه اناري دارکه دا بل ترجمه ده مفسرین رحمت الله علیه دا دواره چې جسیږي یا خې چې هغه د انار د دنیا د انارو سره ورته خو د دنیا غنه دی بل دی او یادا دي چې مخک په جنت کې د یو ساعت مخه خوري او دا اوس چراله دی دا خو هغه ته ورته چې ماته کې هغه نه بل رقمه کدا اس په دادوم ترجمه تشبيه دی لیاس په ترجمه قالوا جنتان وای چې هذا دا خو الذي هغه رزقنا چې مشترک ورسوي من قبل د مخ په دنیا کې من قبل یا من قبل دا وس یو ساعت مخ دالته په جنت کې خو هغه ده الله دا هغه نه ده او تو دي تر تکسوي دي به په دغه نو سره متشابهان پر لورته ما زرنګونه پر لورته خوندونه جلا جلا جنو نو دا بل د نس دغه میلا ورته ذکر کړي چې جنت هغه منظره ده چې په باغو کې کور دی ولې دای مناظر دي د حسن منظر کوم شخوند کې منظره خرګو ته چې نه رسید بلای کاغذ غیر اوړي کور مشلولي په دغه یو منه ماتي الله عز وجل حقيقي مناظر الته مشترکي د نس مسلې ته کراسي د میوه هغه آل دي چې ته چا پر لورته هغه جلا جلا رنگ د خپل رنگ رنگي د انسان ته تعجب ورکی خوندور ورکی دریم
ولهم فيها ازواج مطهره ولهم دی لره فيها په دغه جنتو باغو کې ازواج جوړي دي. زوج و جوړې ته ویل کېږي د انسان جوړه د کوروالا ده، نو ازواج کورولاوي دي مطهره پاکي کړه سوي. پاکي کړه سوي څه معنی؟ چې الله عز وجل د دې پاکي کړه ده. پاکي یو د ظاهري ده یو باطني ده. ظاهري پاکي ده چې د ښځې لباس خپل بدن دا نظیف پاکي د انسان منظر ورجلبي چې ورته کتلای، نو دا پاکي خو پر بنا ده چې پر بنا ده الله عز وجل دغه پاکي جوړې کړې دي. ته چې واګر سره مرغلره وسته د بل سره وکړه، هغه زرګران چې هغه شش شیان په دبلیک کې پټ کړی هغه خپل پوښ لري چې راوي کړی د جلو بلکې نو بل ځای خیال دغه سي مثال ولدي چې چوالو عمر غلوي ته چوا مرجان دغه رقم صفه بدلونه علا ور کړی. بل د مریضي څخه وس دلته چې د یو چا شزه په ټي بي اخته ده، بلغه په تور جړی اخته ده، بل په لوته به اخته خو چې نه خداګر د انسان چې دی برای د کوم غشتنه ورته نو غشتنه خني خو هغه په ځان اخته دی د مریضي څم پاک. یو بیا چې دی باطنی مریضی دي. باطنی مریضی دا دي چې ځینې ښځې الله دې وساتي، ځینې ښځې دا دي په بل چاپ شسترګي کوي خپل پر میړه الله صبر نه ورکړي. نو دا چې موږ ته په اصطلاح کې موږ دا نه پاکه ښځه ده، پلیده ښځه ده، خرابه ده، دغه څه هم د جنت ښځې پاکي د خپل خاوند څخه اخواته په هیڅ چاپ شسترګي نه کوي چې اغاز ما خاوند وای. پر دې باندې قانی دي اصلي غټ نعمت بیا دغه دی. کداې په خبره پوسواس کله یو چا کوروالا خدا نه کرده د سما سوای بل چا تسترګي کوي، نو تا خو کدا خاوند پوس خو د خلک پرچم د ځان مرګ قبول دي نه ده. نو الله عز وجل د اطمینان امر لره ورکې جنتیانو ته چې الته چې کومې حوري تاسو درکول کیږي مطهره ګوره د هغه د مزید څخه استعمال شوی ده پاکي کړه سوی. طهر يطهر تطهير د تفعيل باب دي پاکي کړه سوی سمنه چې د ظاهري بدن د خاصه پر جبانه کثافت نشته، پر جبانه د مثال په تور د شي نشته چې ستادر سرګ د بده ویسي اما د باطن اخلاق دا رقم دي چې هغه بل چاته سترګې نه دي کوي. باطني پاکوالي امر لري، ظاهري امر لري. دا بل نعمت الله ورور کې د جنتیانو ته ګوري دا د شهوت ځای ور پرک چې د شهوت اکمال دې ملته کېږي ته مازه د ایمان سره د دنیا ځان وباسه. څلورم وهم فيها خالدون. ګای سړی باغ لري، بنگلا به لري، او به پکشي کیه کوروالا به ور سره مګر خود کرایه ځای یا د کرایه نه بروي ورور دا چې د باچار وخت راته پام سره اخلي. الله دلته د خلود ورکی وهم فيها خالدون. بل د ګردمه لپاره جنتون استثناء مؤمنان بیا د خستو ولا نستڅو دا نه د کرایه ځای او نه د کوچبار ځای په ملاوه تلې برته بدنی راځي یا د ابد لپاره ستاسو. نو دا څلور نعم الله دلته د چا د لپاره ذکر کړ؟ د مؤمنانو د لپاره. مخکې د مؤمن زت کافر تیر سوی دغه د لپاره هغه اور ذکر کوي چې د بره د پلوزي پر کم کاریدل. وسه د کافر زت مؤمن دي چې پر ایمان څوک بقاو کې دغه الافاق انعامونه ورلور کوي. بس د پسې آیات چې راوایم د هغه مناسبت جمع قبل سره په چش کې دی هغه دادی په دنیا کې دا عادت دی چې یو څوک دعوه کوي د بل خصم سره په دعوه سره اخته دي، یو به د مدعی پر خپل مدعا باندې دلیل پیشي وای گواهان راول حکومت نه ځنی غواړي گواه غواړي، بل چې اوغه ته چې دعوه پر کوي مدعا علیه هغه خو بیا ستا پر د مدعی پر دعوه باندې یا ستا پر شهیدان باندې خو بیا سوالونه لري، دغه سوالو د په امکه کداې په خبره پوسواس زه چې پر چا د یو شی دعوه کوم زه باید خپل دعوه یعنی د خپل مدعا په دلیل روښانه کوم دلیل پر وایم، او بلکې هغه سړي سوال درلودي باید سوال ته جواب وایم. نو قران کریم چې دی دعوه کوي د صداقت چې د قران صادق کلام دی د الله د طرفه څخه دی کداې په مضمون پوهیږي پر دې دعوه باندې الله دلیل کیر کې هغه دلیل دغه ان کنتم فی ریب مما نزلنا په دماغ کې د پرون په سبق کې ورسوي چې کڅوک په قران کې شک لري ورته اعلان دي د آیات قدر دي جوړ ترنه جوړ شوی نه دي جوړ شوی کزینه بد عقیده خلک سوال کوي چې ملا صاحب جوړ شوی دي بیا ورک شوی دي خلکو د قران مقابله په هغه وخت کې وکړه آیاتونه جوړ کړه داغه جواب ډیر روښانه دی. جواب یې دا دی چې جناب د قران کریم حامان ډیر چې د قران کریم دفاع کوي کې سوالګرانو مدعیان ډیر دي په د باندې دعوه کوي د سر دښمنی کې دښمنان ډیر دي دا برملا د چې په هر تاریخ کې د قران دښمنان تر دوستانو ډیر دي. نو شچ دښمن د هم سری وکړه درې آیات یې جوړ کړل هغه ولې ورکس وره خدای به دروس محبوس کړي ارواج مسلمانان ته کوله چې اداغه د قران چې دښمنان یې ډیر دښمنانو په مابین کې د ترنه پورې ځان پاره ورساوله دي ختم شو
ستاغي ولي ختم شو دا هم سري وسو او دوستان ام دوغه ډیر هغه د هغه آیاتو چې د قران په مقابله کې جوړ شوی چې د قران دشمنانو جوړ کړي هغه نه بیا څنګه ورکسونه دغه خبره کوي مدعي سوال کوي یو سړی چې هغه خو جوړ شوی بیا ورکسوي نو وخت کې سید ځان قران به ورکسوي راغه د مخ ولې د قران حامیان د قران کریم نگهبانان او فاسبانان دا خو لږ نسبت اوغه ته نو چې دغه کلام ورکسوي دا خو باید بخیله ورکوي چې دا در وسپات دی هغه نو دی جوړ شوی تر وسنه بیا جوړیږي الله جواب موږ لره ورکړي کنه فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا بهم ولا کوي تر اوسه مونږ نه کړي بیا هم نسی کوله نو هغه خود دلیل پر خبره تیر چې قران کریم معلوم دار د چا کلام دی د الله کلام دی پر خپل دعوه دلیل قائم شوی مګر د اوغه ستاچ کم څوک خصم دی دغه د سوال جواب پاتې دی هغه سوال څنګه کاوه يهود او نصارا او مشرکانو نبی علی السلام ته چې دا قران ماته خدای را کړی دی پیغمبر لوه برل توبه توبه ورونه ونی ورکناټه توبه توبه خدای مجد د خبري وسات دا ته پر خدای تاوانه په سورته عنکبوت کې الته قران کریم کې د کافر د عبادت مثال الله پاک وای د عبادت د سدی لکه د جولاګه کې زال عنکبوت ذکر شوی سورته عنکبوت ګر سره ورته وای د مشرک عبادت د چا سره تشبیه کړی د جولاګه کې د زالی سره غجال چې دا وغوړي وای په جنو انسان بره پویږي د جولاګه کې زالی د باران د پکې د ګرمۍ د پکې د یخ د پکې چش بګرځي خو هیڅ د مشرک په عبادت ولا کدی د اور لمبه لا وګرځي به دوزخ ته بزید دغه عبادتو سره خو اعتبار نه لري کدا په مضمون فوس الته عنکبوت ذکر شوی بل ځای الله تعالی د مشرکانو د خدایانو مثال وای هغه خدای عبادت مثال شو وای د مشرک چې دی د دې چې عبادت ورته کیده د خدای د بت پر د سرمه چې مچ کښینې خپل الو زولای نس بیا هغه چې د عبادت کوي هغه برازم مچ بزنی استکی کدا په خبره تاسو پوهیږئ نو دا چې د مچ د ځان نشي الوزولای تا ته زوی څنګه درکې جو مړ تا ته اولادونه تا ته جنتونه درخونه کړل درکې خو د مچ دی پانس کولای دا رقم رب تعالی دلی داس الله تعالی دلی دا دوی خبر خو پر دې بجل لګي خو د دې د معبودانو اهانت پکې کې اوس چې مچ نشي د پکولای ستاسو په بلای څنګه د پکې اېمه د عبادت اهانت سوي دي بابا ستا عبادت لکه د جولاګه کې خونه یخ په ګرځي نه ګرمي په ګرځي مشرکان بار داغل توبه 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 خدای نو پر خدای بل شي ودره دي عنکبوت یادي خدای څونه غټي عنکبوت دونه نو کیدل ما زه پښې وشدي پر خدای بل شي ودره دي خدای نو میږي په قران کې ذکر کوي بل ځای په سورته نمل کې میږي راغلی پر خدای بل شي ودره دي خدای نو مچ ذکر کوي کدا نشر میل چې دا خبر پر خدای تاوانه خدای خو ډیر شریف او بزرګ ذات دی نو غټ خبري بکې ساله چې په یاد شو چې سړی ویل چې د خوښ کړه څوک لاړ څه ورته ویل چلته سړی سپک نه کیږي هغه دا څنګه شي راغلی دی اخر شان ته ګورو نو غټ خبرې کوي ولدای چې ورلې فکر و چې غټه خبره کومه ده برابر ناس یو برابر بالغر بیا په ګوري ناس ژغ په نه کا اسمان کای بیول مزکه کای بیول پل کای بیول غوي خو برل دا وسلی و نه دي زمړي چې راغلی دی کڅه بلاله چې نه سره لګیږي پلای غټ شیات کې بل غټ شیات کې غټ خبرې خو وجهته نه وایي مشرکان دغه څه ورته چې معنا لا پاکولي غارو پیل نه یادي غټ خبرې خو وجه ته وای چې د معنا ټکی کله اس په خبره تاسو پوهیږئ نو د معنا ټکی خو جن الله تعالی چې د مشرک د عبادت مثال وای ترجمه واضحه خبره بل څه شي په مثال کې پیش کې برابر ده لکه هغه جالي څونه د معنا ټکه د کښنی ولوي او شذ ونګر د په پیل چې هغه د چې فانه کې ورای ستا عبادت تارک دا به څنګه شد حکمت ډکه خبره ده چې ستا بت چې دی چې عبادت ورته د خپل سرمې سم مچ نشي الوزولای څونه د معنا ډکه سو مضمون راپورت کی چې دا ای چي نه جدا بته دا یو هغه ته نګوري چې دا مثالونه خو د دون حکمت ډک دی دا ظاهر غټوالی ته ګورنه پر قران سوال کی پر خدای بل شي ودر دي چې مچ یادي چې عنکبوت یادي چې میږي یادي دا نه دي د خدای کلام کده خدای کلام غټ خبري به پکشي کوي خدای په دې خبرو شرمېږي چې د مچ د عنکبوت خبري کوي کدا اس په سوال د دې پوس واست هغه حقانیت پر خپل مدعا دلیل خو پیش شوی دی چې قران د الله کلام دی دای چې سوال کې دغه نوسته سوال د په رب ته د ما قبل سره پیدا شو د يهودو طرف څخه د مشرکانو د طرف څخه سوال چې دا ولې الله ذکر کړی دی الله څنګه ورته ان الله بشک الله فاک لا يستحيي شرم نکي حیا نکي اندجه څخه یغضرب چ بیان کې مثلا ما یو مثال دی مثالو مثلا نکره دي دا ما چې سره ملګری کې برای نو شنه کړه کې یو مثال دی مثالو ته پکې کې ورلای د غټ شي دي کده کښنی شي دي الله پاک د مثال په ویرو کې شرم نکي غماشه په مثال کې ورنو څه فرق لري نو اند جې سبق حیا نکي یغضرب چې بیان کې
یضرب په معنا د وهلو دی چې لاس ورته کش کیږي دی ضرب المثل خلق وای ضرب المثل معنا یو مثال بیانول یو مثال بیانول یضرب چې بیان کې مثلا ما یو مثال دا ما دغه د پاره کې د تنکیر شر ډیر شي یو مثال دی مثالو بعوغه غماشي دانو فما فوقها یا بالات الغماش دا یو بعوغه دغه کیخته ویل کیږي هغه بل غماش چې رخ کې هغه طبق ویل کیږي هغه غماش ده بعوغه دغه خو بخیک شنه دي چې الله دغه بیان کې فما فوقها یا هغه چې درجه لا بالای په کوچنیوالي کې فما فوقها معنا بدانه کې چې غماش لا نو کې غټ چې درجه لا بالای په چش کې په کوچنیوالي کې دغه لا کوچنی کې ځینې جوړ کړي مثال د اړیچ ځینې جوړ کړي علاوه چې دغه بیان کوم لازم شرمېر مو لښتوا خدای نه شرمېر چې په قرآن شریف کې مچان ذکر کړي خدای نه شرمېر چې په قرآن شریف کې عنکبوت ذکر کړي علاوه زیس حیان کوم دغه زما مخلوق دی په مثال کې پیښ وو او د حکمت خبره ده مثال باید د طلباو ته متوجه سي مثال باید د مثال ویونکي سره برابرۍ کې مثال د اوغه ممثله سره برابرۍ چاته مثال پوای د مثال مطابقت د ممثله سره باید برابرۍ چاته چې د کوم شي مثال وای دغه باید کټ پټ هغه تشریح هغه توضیح کې د بیانونکي د غسر نه برابرۍ شي د ذات غټ د مثال ولې نه دی غټ مثال خود اوغه د تشریح د لپاره ویل کېږي خو هغه باید ورسره برابر شي نو الله خود د دې د بوتانو مثال ویلې دي چې هغه دغه رقم دي چې مچ نسی شړلای دغه نه ضعیف دي نو د خپل کو د حکمت خبره ده نو الله پاک داسې مثال ویلی وای کوم د ځان مثال وای چې یو غټ شي دی چې خدای غبط مثال وای خدای هغه سره باید برابر الله پاک خود د عبادت مثال وای چې دغه سبب یې لکه وغه د جوړاګه کې جال تجار کړی دی کوم د ځان مثال وای چې یو غټ شي دی ذکر کې خدای ستاسو سوال د عقل څخه لري دی نو الله پاک دا جواب دغه سور لاره چې سوال دی به بنیاد دی چې پر قران کې خبر حق ده نو وسبرت آیات وایم ان الله بشک الله لا یستحیی شرم نکی اندجت سیغضرب چې بیان کې مثلا ما یې مثال دی مثالو بعوغ ثن غماشي فما فوقها یا ترجلا بالا په کوشنیوالي کې ترجلا کوشنی فاما الذين كتوا دجنه پیدا چی شده الله فاما الذين فسأ كسان امنوا چې ایمان راوړي چې مؤمنه فيعلمون دی فویج انه الحق من ربهم چې انه دغه مثال الحق حق دی من ربهم درابه څخه دی مؤمن د څه په خبره سر خلاصي راوي ډیر حق مثال ویلي یاره د کافر د بچ داس شته تشریح وکړي رشي وروکشه چې مچ نسی الو زول ماته څنګه ته ورسه ماته به څه تاوان ورسه نو دی خدای عقیده سي فيعلمون دی فویج یقینا چې انه دغه مثال چې الله ویل الحق دغه حق دی من ربهم د طرفه څخه درب دی واما الذين كفروا او هغه کسان چې کافران سوي دي فیقولون دی باوي ماذا اراد الله بهذا مثلا ماذا چش اراده کړی د الله الا پاک بهذا پدغه غماشه یا پدې مچ یا پدې عنکبوت مثل ازري مثال دا نو څه پیدا لري دا چې لپاره بیان کړی دی الله پاک څه قصد لري پدې کې د دې څه مطلب د دې په سوال پوهیږي چې کافر هغه پر دغه مثال چې د حق دی ور الله پاک نو د دې څه اراده لري خو غټ شی به یاداوه ماذا چش اراده کړی د الله بهذا پدغه سره مثلا ازري مثال دا ازري مثال پیش کړی د دې څه اراده د څه فائدہ جواب ورکړي يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا شچ تاسو د فائدې ځای ورکړي الله پاک نو زه گمراه کوم په دې سره کثیر ډیر لکه تا غو کافر ويهدي هدایت کوي الله پاک به دغه سره کثیر ډیر لکه د نور مؤمنان کدا اسو مضمون پوهیږي وس پر دې ځای بیا اهل باطل سوال کوي چې شه زوامه چې د خدای څه اراده ده تر ته د مثالو پیدا ده الله پاک یو څه خلک گمراه کوي او څه په هدایت کوي نو خبره زه پر خدای ته وایم خدای گمراه کړم دغه سي مثالونه ویل چې په گمراه کړ ویل دغه نه دی یغدلو الله گمراه کوي به په دغه مثالو کثیر ډیر خلک په گمراه کوي ويهدي هدایتي به په جسر کثیر ډیر خلک د دې مثالو څخه لار پیدا کوي واقعي بت سپکر تشکاره سوچ ای اعلان دي واقعي د مشرک عبادت سپک ښکارا سوچ د ای اعلان دي هغه به هدایت پیدا کوي یو سړی واچ دی هغه بیا په گمراه کیږي برو یا د خدای سره دانه د مناسبه چې مچ یادی پلانې ته خو الله پاک یادی گمراه کی د جواب دادی مولانا اشرف علي طالبي رحمه الله مثال ویلی وایو نه فوسړی دی رالی وایو چاته چې عینکې جوړي عینک ساس تک شینست هغه نو وخت د ماشینه چالان دي ګر د اندار دوري کاټ کدا دوري کاټ کښنی یو غټ کاټی نه کونه دي څوک کټی دي بردار دي څوک څنګه دي اندار دي کاټی دا بیا کله ورته کښینستی جوی جوړه اندار پر سرګ باندې ورځي پلاټا کې نو هغه اندار خو چې د خو ځینې د لری د پاره ځینې د نږدې د پاره کله د لری کمزوري دي چې فاغ اندار جلاده کله نږدې کمزور دي خدای اندار جلاده بیا دا یو اندار چې کښیر یو رقم تاثیر چې بل ام پر کښیر جنو برخ هغه شیګر سره دار کوي چې ستاسو سرګرونه را در ختم کوي نو جاهل انسان ورته کښینستی ای نکساس د خو اندار ډیره تراشی جوړي ای پلاک شي بیا بل پر کې بیا دس کې بار هغه جره باندې ودر دا چی شي دي
پالتو هندارې جوړ کړي پالتو مازنه سه ولا کې څه لا پکشي اوس نو هغه په عذاب یا پلورته پالتو دي بیا ورته پالتو دي بیا ورته پالتو دي هغه برای پالتو نه دي بابا دا مې دغه د پاره جوړ کړی چې تا غونډي بیا کل سترګې ورنځي کوم او د نور خلکو سترګې ورسمې کوم دغه د پاره جوړ کړی اوس دغه سړي واقعي دا اندار دغه د پاره جوړ کړي چې خلک وړاندې کی خود د جهالت پر بنیاد سره بس د دې اندارو هدف دغه ته وایي چې فائدہ لري ستاغونی خلک وړاندوم نور خلک په سموم د غوسترګ ور جوړم دا خبره مایز د حال مطابق ور سره ول کنه دغه د اندارو جوړول څخه اڅ کله دا غرض نه چې خلک وړاندې هغه دغه د پاره چې خلکو ته کومک ورکړي چې خلک شي نه ونی شي په وویني کدا اسمه مضمون پويږي نو د هغه عینکساز د اندارو د تراشلو هدف اصلي واقعي هغه یو دی چې خلکو ته جد ور اضافه کوي سترګې جد وکي دا بل خدای د زد او د عناد چې نو تجوید یو خبر کې پر سرګ جواب بیا سنجیانه چې دا د لري د کده نږدې ده ستاد لمبر مطابق د کنه د انستګرام دا کې پر سرګ ورځي نو دغه سنافوانو سرګ ورندوم کنه فزر کې دا نه ده چې د سرګ ورندې کې خدای د عمل سره دغه جواب مناسب دتم الله عز وجل چې تدع عنکبوت مثال چې په کوم ځای کې ما ویلې دي تبي اكل کېږي چې دا پالتو مثال دی خدای وګوره عنکبوت ور خدای خود ځان مثال نه دی ویلې خود مشرک د عبادت مثال ویلي الله پاک د بوتان مثال پیش کی چې مس نش الو زور ته خدای وګوره مچ وګوره الله وای ما د ځان مثال دې زموږ چې خدای وګوره مچ وګوره خو زه ستاد د بت مثال وایم چې هغه دغه ضعیف دی نو ته چپا انداري پر سترګو باندې غلط تعبیرات کوي الله وای روزي په گمراه کوم کنه د مثالو هدف اسکره گمراه کول نه بلکې هدایت دی د عنایت پر ضد باندې دا ورته ول نو اوس کې دایس په دای مثال د عینکساز تش په دې خبره پوهېدلی چې قران کریم د چا د فار نه دی د غدلال د فار چې خلک گمراه کوي دای مازه د عنایتګر پر ضد ورته ول چې نو څه دغه سکه نو زه ته په گمراه کوم یغدل گمراه کوي الله به په دای مثالو کثیرن ډیر خلک ويهدي هدایت کوي به په دغه سره کثیرن ډیر هغه کوي ډیر هغه یو څه هدایت کوي یو څه گمراه کوي دغه معنا چې برای لیل سبحانه کوي به ځای وما يضل به الا الفاسقين وصلت خبره مجمله ذکر سوچ الله یو څه گمراه کوي یو څه هدایت کوي مؤمن چې دی بار اریان چې زه په دا گمراهانو کې رانس الله و ما يضل نه گمراه کوي به په دا مثال الا الفاسقين دا فاسقانو ته وایم چې فاسق دا الله تعالی قران کریم ته چپناسي چپا خبرې کی نو هغه په گمراه کیږي دا هغه د سترګوجت الوزي هغه غلط انداري غلطي دي دا بل د پاره کړه دا کوم چې دا ډاکټر ورو فرمای سترګې به سمسي میده توري بلای ویني کته دا فاسقان څوک دي اوس فاسقان نه پیژنو دته به شو متوجه سي د فاسق بیان چې زده الذين ينقضون عهد الله الذين دا هغه کسان دي ينقضون چې دی نقضي ماتي عهد الله هغه وعده د الله څو وخت ماتي من بعد ميثاقه ورست ترټنګول دی هغه وعده الله عز وجل په ازل کې د آدم علیه السلام د شات څخه دا ګرد په عقایدو کې راځي د ټول انسانانه په شکل د سرکی مرجان راويست ار یو چې عقل او بصیرت مر لرور کې ورته کښې شو برای ورته چې الستو بربکم استس زرب يم کنه بیا ماته عبادت کوي کنه کوي ټول په خپل ورته چې بلا معنا په عربي کې ولنه یا علامه به انکار کوي خو تا پیدا کړی ستا مخلوق بلا ثابت ده ولنه کله به موږ انکار کوو هغه میثاق چې دی چې د دنیا ترالي نو هغه میثاق خو بالکل ټینګ خو الله ورته سمج چې دی بلا معنا بلا ولنه خو په ټینګ وعده وسوه دغه ټینګ واجه سره چې وسراله هغه عهد ماتي الله ته عبادت نه کوي د احکام نه مني دغه کسان فاسقان الذين كسان ينقضون شدي ماتي عهد الله هغه وعده الله من بعد ميثاق ورسل ټینګولو چې د الله سره ټینګ وعده وکړل کاسري چې تاسو قسم وکي او دای بیا ماتي خو فاسق دا یو کار چې د الله سره هغه وعده نه پالي عبادت نه کوي ایمان نه راوړي بل ويقطعون او دی پرې ما هغه شیان امر کړی دی الله اعلی پاک به په هغه شی سره د چش امر په هغه شی کړی دی ان یوصل د دې چې هغه پیوند الله دې خبري امر کړی دی چې دا پیوند وساتي دا پیوندونه مشکوي د قرار هغه قطع کوي هغه پرې کوي چې ورڅخه دا نو کوم شیان په دا ويقطعون ما امر الله کې ګوري د الله او د بنده ترمنځ باید پیوند دی او د بندو د رسولانو ترمنځ باید پیوند ګوره د بنده پیوند چا سره د الله سره دا باید وصل ګرد مرده د الله سره خپل علاقه قطع نه د انبیانو سره باید د علاقه دا باید قطع نه د حقوق العباد کې په انسانانو کې د پلارو د مورو د ورورو د ابل د جسر سره باید دغه د صله رحمی علاقه باید قطع نه ما بین کې د امسایګانو د کلی کوم علاقه چې د گزاري هغه باید قطع نه کده اس په خبره پوسوس حتی د حیوانات چې
چې ته د مثال په تور حیا دي غویې لري پسه لري د هغه سره به ستا علاقه یې د پالنې نو داسې نه چې باره ورې تږي ولاړې دا ګرد علاقې چې الله امر کړی چې دا وساتئ د الله حق ورکړي د نبیانو دا ورکړي هغه چا چې ستاسې د مثال په تور قریبان دي هغو دا ورکړي چې صلې رحمي ورته ویل کېږي ستا چې امسایه دي په کلي کې د سره پروت دي خوار دي مسکین دي بل دي او دغه رقم هغه حیوانات دا ټول دغه ګرد علاقې باید پیوند سي وساتل شي په خپله درجه کې دی دا یواله نه پالي نه د الله په حقوق باندې نه د انبیاو په حقوق باندې نه د پلارو د مور په حق باندې فاسق دغه دی ګورنه یو هغه کار چې هغه وعده ماتي چې د الله سره کړی ده د چا د معبود والی شته زموږ معبود بل بني بل ويقطعون دي قطع کوي ما هغه شی امر چې امر کړی دی الله اعلی پاک به په هغه سره اندجه یو سره چې دغه پیوند وساتل شي چې دغه پیوند ساتل کیږي دغه د وس قطع کوي پرې کوي ويفسدون في الارض ويفسدون دي فساد في الارض همزه کې خلاصه دغه فساد راوي چې د فساد پیښه دي یو خې خپل د ګمراهي او ګناوي فساد دي بل نور د فساد شان راولي د محلي نور القانون بلاري کوي اولئک هم الخاسرون اولئک دغه ډاله چې دغه فاسقان هم دي الخاسرون تاوانيان دا نوم په دې دنیا کې علاوه خاسرون تاوان دي پر ژوند خوند ولا کوي ته چې وګوري دا کوم کسان چې په ګناه واخته دي خواران زړه به پر کباب د ظالم نو ورځ ولا که پر راحت باندې د نشوه پر راحت اخرت خو اخواته پر لا له د بارا ګرځي ستړي هلاکه نو علاوه هم الخاسرون اولئک موصوفین په دغه صفت کوم صفات یو الذين ينقضون چې نقد کوي د کوم د الله سره وعده ماته کړی ده بل دغه صفت قطع ده ما امر الله کوي چې الله پاک امر کړی چې د اړیکې وساتي د قطع کوي لکه خلق وسنه د انبیاو جانشینه د اوغوز پاتې اجرا کوي خو علما دي د دې لپاره بسته تحریکونه روان دي بسته پروګرامونه پر ټلویزیون پر رادیو کې چې د خلک د دغه څپریک وای زموږ مقابله چې عوام کې خو ملا صاحب ورته جګړه دي کوم لازم دوی کې خدای لس کاله بعد شل کاله بعد به مهاره وشتي ما په لاس راځي به مهاره وشتي په لاس راځي پر خو که شوم پر هغه سره دي دغه علاقه قطع کوي د دې لپاره مختلف چلونه سنجولي دي نو علاوه دغه فاسق چې دغه علاقه قطع کی چې علاوه دا وصل کړه مشک و دغه وسط سمد لاري ته بولار چې جنت ته بولار چې دای چې قطع کینو الله څنګه بشوي اولئک موصوفین دغه کارو چې دا نقض عهد الله کی او دا قطع کی دغه چې علاوه په باندې وساتي دان هم دی الخاسرون هم ذکر کی به بیا الخاسرون معرفه کی دا به خسران بل شی ولا کدین په دې دنیا کې خسران او تاوان دي ام په هغه دنیا کې خسران او تاوان دي نو خلاصه د خبرې داس و چې اول د واره چې د مؤمنانو د پاره زیری الله پاک بیان کی چې مخکې د دې د کافرانو لپاره عذاب بیان شوی په دویم نمبر کې چې د کافرانو سوال پاتو د دلیل خمر د قران پر حقانیت ویلی فقط د سوال پاتو دغه جواب ورلره ورکی چې ول الله پاک چې دی د مثالونو د څه د پاره بیانوي الله پاک ول چې مثالونه زده دغه د پاره بیانوم چې خلک پر هدایت سي مګر دا بل خبره ده څه د پاره چې د عنادګر دی بر کتاب ګمراه کړ دغه اول دا گمراه کیږي چې هغه نو فاسق د فاسق تعریف وکړي چې فاسق دغه عمده کار دی د الله سره معهد نه پالي یپلا ور سره کړ دي چې وته زماره به ځي عبادت کوم وسه نه پالي بل چې الله په دې دنیا کې کومي اړیکې وو کوم پیوندونه ورشتي راستولي چې دا وساتي د هغه پرې کوي په شات په مزه کې کوي او په پای کې ورځانو خاصیرو تواني خلک واخر دعوانا